د زنانو د غسل صحیح طریقه څه ده؟ ډېری زنانه داسې چې په غسل کې یو دوه غلطیانې کېږي د هغې په وجه باندې د هغو غسل نه کېږي. ظاهره خبره ده چې کله په زنانه باندې غسل واجب شي نو د غسل واجب کېدو نه پس که چېرې غلطیانې وشي او د هغې غلطیانو په بنیاد باندې هغو په ذهن کې دا خبره شي چې ما غسل وکړو ما پاکي حاصل کړه، نو په دغې صورت کې که چېرې بیا زنانه مونځ کوي یا د قرآن مجید تلاوت کوي نو ظاهره خبره ده د هغې بیا مونځ هم نه کېږي، د قرآن مجید تلاس هم د هغې له اجازت نشته چې هغه قرآن مجید تلاس ولګوي. نو په دغې صورت کې بیا به د زنانه چې کوم څومره عبادت دي دا به ضایع شي. پکار دا ده چې په دې حوالې سره چې کوم صحیح طریقه ده هغه موږ تاسو وپېژنو. دې حوالې سره چې کوم نارینه دي د هغو د غسل په حوالې سره ما یو ویډیو اپلوډ کړو چې نارینه به غسل څنګه کوي، څه طریقه صحیح طریقه څه ده. په دې ویډیو کې چې کوم زنانه دي زموږ خویندې دي په دغې حوالې سره چې د زنانو د غسل صحیح طریقه څه ده. ګوره په دې حوالې سره یو دوه درې غلطیانې زنانه کوي، هغه به دم وښیم او د هغې نه بعد بیا چې کوم د غسل صحیح طریقه ده سنت طریقه ده هغه به دم وښیم. بعض زنانه داسې چې هغو په دې لاسونو باندې چې کوم دی د خاص کر کې دا نوکونه چې دي په دې باندې هغه سرخي ونې لګي نیل پالش ته ویل کېږي، نو ظاهره خبره ده هغه یو ته جوړ کړي د هغې ته نه بعد ظاهره خبره ده دننه چې کوم نوک دی هغې ته اوبه نه رسي. نو که چېرې بالفرض یو زنانه داسې چې هغه په دې نوکونو باندې داسې شی لګولی نیل پالش وغیره هغه د لومبې صفا کړي. د هغې نه علاوه بعض زنانه اوس مثال طور پر چېرې واده وغیره یا خوشحالي موقع یا هسې هغه چېرې داسې میک اپ استعمال کړي چې هغه په جسم باندې په چهره باندې یا په لاسونو باندې په کوم ځای باندې میک اپ وکړي هغه په هغې باندې ته جوړ کړي، یعنی یو پټ پې جوړ کړي دننه چې کوم سرمند هغې ته اوبه نه رسي، نو په دغې صورت کې غسل نه کېږي. نو پکار دا ده چې هغه لومبې صفا کړلی شي. او د هغې نه علاوه بعض زنانه داسې چې هغه وړه غږي د وړو غاګلو سره د هغو نوکونه غټي د نوکونو په منځ کې دننه هغه وړل دننه لاړ شي، د هغې په ذریعه باندې چې کله بیا د غسل کوي نو هغه غسل هغه اوبه دننه سرمن ته بیا نه رسي. په دغې صورت کې احتیاط پکار دی چې چېرې په نوکونو کې دننه وړه وغیره تللي وي نو د هغې دې صفایي وکړي او د هغې نه بعد بیا غسل وکړي. د غسل صحیح سنت طریقه څه ده؟ ټول نه مخکې خو دا چې لاسونه به ووینځي، د لاسونو نه بعد استنجا به وکړي او که په جسم کې په کوم ځای باندې چېرې نجاست وغیره لګېدلې هغه دې صفا کړي. بیا به د هغې نه بعد وضو کړي، د وضو چې کوم طریقه ده په هغې طریقې باندې د وضو کړي او د وضو نه پس بیا به په سر باندې اوبه واچوي. په سر باندې به څنګه اوبه واچوي؟ یعنی که چېرې دې کمسۍ تړلي نو د کمسو کولولو ضرورت نشته، بلکې د سر چې کوم دننه سرمن ده هغې ته اوبه رسول ضروري دي. او که چېرې کمسۍ کولاوي نو بیا په دغې صورت کې پوره چې کوم ویښته دي دا به بیا لمدوي او دا به پوره ایزي او د هغې د سر باندې چې کله اوبه واچوي نو د هغې سره ښي طرف ته به بیا اوبه واچوي په جسم باندې او بیا به چپ طرف ته اوبه واچوي او دغه شانتې بیا که چېرې مثال طور پر شیمپو لګوي یا دغه شانتې صابون وغیره لګوي نو په سر باندې په جسم باندې دې ولګي هغه دې صحیح ومږي او د هغې نه بعد بیا په دغې طریقې باندې په سر باندې اوبه واچوي او دغه شانتې په ښي طرف ته او چپ طرف ته دغه شانتې پوره جسم به صحیح صفا کړي. او په جسم کې که چېرې د یو ویښته مرضی خشک وچ پاتې شو نو په دغې صورت کې غسل بیا نه کېږي. نو په دغې حوالې سره ډېر احتیاط ضرورت دی چې په پوره جسم باندې په داسې طریقې باندې اوبه واچوئ چې په جسم کې یو ځای یعنی د یو ویښته مره چې کوم ځای دی هغه وچ پاتې نه شي. نو په دغې طریقې باندې چې کوم دی تاسو غسل وکړئ او بیا ظاهره خبره چې تاسو غسل وکړو نو بعض خلک داسې ګڼي چې یا د غسل نه بعد دوباره که چېرې بیا د مانځه ټیم بیا دوباره وضو کوي نو په دې غسل کې ستاسو وضو هم وشه او ستاسو غسل هم وشو. نو بهرحال دا یو چې کوم د غسل د زنانو د غسل چې کوم صحیح سنت طریقه وه هغه ما ستاسو ته بیان کړه. امید کوم چې طریقه به مو سمجھ کې راغلي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.